په خیبر پښتونخوا کې څېړونکي وایي چې د وسلوالو خلاف د پاکستان په پالیسۍ کې واضحه بدلون لیدلی شي، د کم سره چې په پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. دی وایي چې د پاکستان دغه تګلاره په افغانستان کې د امن پروسې دپاره ګټوره ده. په دې هکله د پېښور پوهنتون د نړیوالو زده کړو د څانګې اسسټنټ پروفیسر خورشید خان ویډیو ته ویل په قبایلي سیمو او افغانستان کې جنګیدونکو وسلوالو خلاف یو ځل بیا جامع تګلاره وضع کول د دواړو هیوادونو په ګټه دي. نو د افغانستان سره ریلیټډ داسې څه مجاهدین موږ ونه لیدل چې یا هغه په غټ تعداد باندې دلته د هغوی خلاف اپریشن وشو، د فورس استعمال شو، یا د هغوی خلک ونیولی شول، هغه موږ ته نه ښکاري. او موږ ته د یو څیز ښکاري چې یاره کمی راغلی دی. هغه کمی په افغانستان کې په دماکو کې راغلی دی، په وایلنس کې راغلی دی، پاکستان کې هم دننه راغلی دی. نو د دې نه ښکاري دا چې یاره واقعي د پاکستان کوم انفلوئنس دی نو هغې کار کړی دی یا هغه کار کوي ته یو حده پورې، او هغه کار دا دی چې په وایلنس کې کوم د پیس پروسس یو ډیمانډ دی، یو پری ریکویزټ دی، یو ضرورت دی، نو په هغې حوالې سره کافي کمی راغلی دی. نوموړي زیاته کړه اسلام آباد په افغانستان کې د امن پروسې دپاره خپل مهم کردار لوبوي، خو د راتلونکي دپاره د پاکستان خارجه پالیسي به د امریکې موجوده صدر جو بایډن د افغانستان نه د خپلو پوځیانو په مکمله توګه نه ویستلو په پریکړه منحصر وي. جو بایډن دا وایي چې یاره زه د افغانستان نه وډرال هم کوم، خو په افغانستان کې به زه فورس ساتم. نو کومه خبره چې پاکستان غوښتله چې یاره مکمل وډرال وکړی شي، نو هغه مکمل وډرال چې دی نو هغه د افغانستان نه زما په خیال نه کېږي. اوس به دا خبره پاکستان فورن پالیسي د پاکستان په اټیچیوډ باندې ډېر غټ اثر غورځوي چې آیا پاکستان چې کوم هغه ویلی شي چې ناس ټیکټرز ریکروټ کول او د هغې په افغانستان یا په دغه کې په کشمیر کې استعمالول، آیا هغه لیول به څومره راځي؟ خو د دې انحصار به د امریکې یا د جو بایډن چې کوم اډمنسټریشن دی د هغې په اپروچ به هم کیږي. په پېښور کې میشت سینیر صحافي رفعت الله اورکزی وایي چې د ترهګرو په اړه د پاکستان پالیسۍ کې د پېښور آرمي پبلک سکول د خونړۍ پیښې وروستو واضحه بدلون راغلی دی او د هغه وسلوالو ډلو پر ضد یې عملیات کړي کومو چې د پولو دواړو اړخونو ته بدمنۍ خورولو توان درلودو. دی وایي چې د پاکستان دغه پالیسي په افغانستان کې د امن د پروسې په ګټه تمامیږي. زموږ د اسټابلیشمنټ چې کوم سوچ و، خاص کر د افغانستان متعلق او داخلي چې کوم زموږ خپله مطلب لګا د دې شرخوخو ګروپونو خلاف، په هغه کې موږ ته بدلون ښکارېږي. بیا چې کله دا تقریبا یو نیم کال وړاندې کله په افغانستان کې چې دا د پیس پروسس دا اوس چې کوم د امن لړۍ دی دا چې شروع کېده، نو دې کې هم پاکستان چې دی لکه ډېر زیات یو مخلصانه طریقې سره چې دی خپل کردار ادا کوي. یاد دې وي افغانستان د مودو راهیسې دا تور لګوي چې پاکستان په خپله خاوره د افغان طالبانو حقاني شبکې ته پناه ورکړې ده او دغلته په افغانستان کې ترهګري کوي، خو اسلام آباد د کابل دغه تورونه وار په وار رد کړي دي. بل خوا پاکستان وایي د ترهګرو پر ضد یې بې طرفه عملیات کړي او په وروستو کې یې د افغانستان سره په پوله د ډیورنډ په کرښه ازغن تار لګول هم پیل کړي او دریځ لري چې دغه کار د افغانستان د لوري پاکستان ته د ترهګرو راوړېدو مخه نیول دي، ځکه چې په افغانستان کې ناست وسلوال د دغې سیمې نه په پاکستان کې بدامني خوري.